ملګرو د روس او د یوکرین د جنگ 2 میاشتې وشوې. د جنگ کې تیرو 2 میاشتو کې د دواړو طرفونو نه څومره نقصان وشو، څومره تباهي وشو، څومره فوجیان مړه شو، څومره مالي نقصان وشو. نو یو خدا خبره یاد وساتئ چې په جنگ کې آزاد ذرایع موجود نه وي. لکه میډیا خو د جنگ د وجې هلته کې نه وي که نه چې موږ له غیر جانبداره رپورټ راکړي او موږ ته ووایي چې دومره نقصان وشو. اوس چې کوم د جنگ د میدان نه چې کوم خبر راځي نو هغه خبر به یا د یوکرین حکومت ورکوي یا به د روس حکومت ورکوي. اوس هغې کې دا مسله چې د یوکرین حکومت کوم خبر ورکوي نو هغې خپل نقصان کم ښي، که د روس حکومت ورکوي نو هغې خپل نقصان کم ښي او د بل هغه نقصان سې واخلي. دا د دې وجې نه چې خلکو ته دا شو کي چې موږ جنګ ګټو او مخالف چې دی هغه بایلونکی دی، او بل د دې وجې نه چې د خپل فوج حوصله اوچته کړي. نو د یوکرین د حکومت د طرف نه چې اوس کوم خبر راغلی دی هغه دا دی چې د یوکرین 3000 فوجیان په جنګ کې په 2 میاشتې کې مړه شو، خو هغوی ورسره دا دعوه کوي چې د روسو فوجیان ګورې زموږ نه سیوا مړه شوي دي. بل طرف د روس چې کوم دی هغوی وایي چې نه د یوکرین 100,000 فوجیان مړه شوي دي. اوس 3000 مړه شوي دي او که 100,000 مړه شوي دي دې منځ کې خو دا ګیپ ډېر زیات دی که نه. د دې نه داسې معلومیږي چې د دواړو دا خبره چې کوم دی نه دروغ ده، نه 3000 دي نه 20,000 دي، دومره ډېر هم نه دي دومره کم هم نه دي، د دې به منځ کې دي. د دې به منځ کې څومره دي بس هغه چې کله جنګ بیا ختم شي نو د هغې نه پس به بیا پته لګي. اوس د روس څومره تاوان شوی دی، فوجیان څومره مړه شوي دي. نو روس وایي چې زمونږ 1350 یعنی 14,500 فوجیان مړه شوي دي، او په یوکرین وایي چې نه د دوی زموږ نه سیوا مړه شوي دي. نیټو چې په جنګ کې په خپله خو نه دي خو د بار نه د اندازې لګولي دي، هغوی وایي چې د روسو د 7,000 نه والې تر 13,000 پورې فوجیان مړه شوي دي. او دې ځای کې بیا هغه کار دی چې 1350 کې او 7,000 نه تر 13,000 پورې چې کوم دی د دې کې فرق ډېر دی. نو دې ځای کې هم چې کوم دی نه اکچوال پته نه لګي، بس خدای ته پته ده چې څومره فوجیان مړه شوي دي. مالي نقصان څومره شوی دی نو ګورئ په جنګ کې دا خو تاسو ته پته ده چې روس ډېر غټ طاقت دی، یوکرین د هغې په مخ کې چې کوم دی نه ډېر کم وړوکی ملیټري پاور دی. دا خو د چا وهم ګمان کې هم نه وه چې یوکرین به دومره غټه مزاحمت او مقابله کوي. د یوکرین د فوج د طرف نه، د یوکرین د خلکو د طرف نه چې کومه مقابله شوې ده هغه د بهادرۍ او هغه د داد ورکولو قابله ده. ګینې د روسو او ټولې دنیا دا وي چې روس په ډېر زر چې کوم دی نو یوکرین قبضه کړي، او د روس مقصد دا و چې دا کوم د یوکرین حکومت ته موجوده دا لرې کړي او د خپلې خوښې حکومت پکې کښېنوي چې بیا روس ته وایي چې یوکرین هغه شان چلېږي. نو اوس چې روس کومې بمبارۍ کړي دي او کومه بمباري کوي نو هغې کې خو یو مسله دا ده چې هغوی کیمیکل هتیار وایي هم استعمالوي، او تاسو ته دا پته چې بایولوژیکل او د کیمیکل هتیار د استعمال نه ډېر غټ تباهي کېږي او هغې بېګناه خلک ډېر مړېږي. نو دومره خو دا چې په جنګ کې د روس د طرف نه بېګناه خلک ډېر مړه شوي دی. دا موږ چې کوم وایي دا خو د فوجیانو خبره ده، بېګناه خلک خو د دې نه سیوا دي، معصومه خلک. بله پکې دا خبره ده چې روس اکثر هغه ځای ټارګېټ کوي چې کوم ځای نه هغوی ته دا ښکاري چې یوکرین ته څومره غټ نقصان ورسي. هغه که معصوم خلک مړېږي نو مړه دي شي، په کارخانو باندې، په یونیورسټو باندې، په هسپتالونو هم هغوی بمبارۍ کړي دي. او اکثر چې کوم دی چې جنګي نو چې کوم طاقتور سایډ دي نو هغوی هم داسې کوي. روسو د سمندر ته طرف نه سپلای لاین کټ کولو لپاره چې کوم دی نو هم کوشش کړی دی، او د هغې د وجې نه په یوکرین کې غذایي بحران راغلی دی او راتلونکی دی. اوس مالي نقصان څومره شوی دی نو د ورلډ بینک د پرون او بل چې کوم کانفرنس شوی دی نو د هغې مطابق د روس د بمبارۍ نه چې صرف کوم تباهي شوی دی نو هغه هم 60 ارب ډالر دی، نو 60 بلیون ډالر هغې ته نقصان شوی دی. د روسو د یوکرین صدر دا وایي چې موږ ته کوم نقصان شوی دی نو معاشي بحالۍ لپاره هره میاشت موږ له 7 بلیون ډالر 7 ارب ډالر پکار دي، نو دا به کېږي. او ورلډ بینک ورسره دا وایي چې دا ګورئ د جنګ د وجې نه چې کوم هغه خرچه سیوه شوې ده دا پکې موږ نه ده دغه کړې، دا صرف د بمبارۍ نه چې کوم انفراسټرکچر تباه شوی دی دا د هغې نقصان دی. او جنګ خو لا شروع د جنګ خو ختم نه دی نو نقصان به نور هم سیوا کېږي. بل طرف ته هغه امریکا او یورپ چې د چا د وجې نه پر یوکرین باندې حمله شوې ده نو هغوی اوس تر اوسه پورې هغوی یوکرین له څومره مدد ورکړی دی نو صرف دومره مدد یې ورکړی دی چې لکه ټوپکې، تماچې یا د خپل ډیفینس لپاره داسې یا ډرون واړه واړه هتیار یې ورکړي دي، غټې نه دي ورکړي. اوس چې جنګ اوږد شو او کوم تباهي وشو نو اوس هغوی خپله پالیسي بدلوي، او څو ملکونه داسې دي چې هغوی وایي اوس موږ په دې باندې مجبور یو چې موږ به د میزایلو پورې تر ټینکونو پورې او تر لړاکه تیارو پورې هم دوی له ورکو. خو دومره په اسانه باندې ورکولو ته ځکه نه تیارېږي چې د روس نه دغه ملکونه د یورپ ډېر زیات یېرېږي. جو بایډن اعلان کړی دی چې 80 کروڑ ډالر امدادي کیپ به یوکرین ته به یو څو ورځې کې راورسي. نو دا خو د هغوی د طرف نه لکه داسې خبره روانه ده. اوس آیا د دې جنګ د ختمېدو لارې شته او که لارې دي نو څه لارې دي؟ د یوکرین حکومت وایي د جنګ د ختمېدو چې د ولادیمیر پوټین کومه اراده ده نو هغه دا ده چې که مغرب او امریکا څومره هم پابندۍ ولګوي خو هغه په پابندیو باندې
هېڅ چرې هم چې کوم دی نو یوکرین نه پرېږدي ځکه چې په 2014 کې هغه کرایمیا باندې قبضه وکړه نو هغه وخت کې هم مغرب چې په روس باندې کومې پابندۍ لګولې وې د هغې نه وروسته نقصان ډېر شوی خو روس بیا هم د خپلې خبرې نه وړېدلی او فوبس کمپني چې کوم ده هغې چې هغه هر کال د موست پاورفل پرسنز هغه لیسټ چې کوي هغې کې ولادیمیر پوټین ته هغې آیرن مین وایي د هغه یو ډیکټیټر په طور باندې چې کوم دی نو روس ډیل کوي نو چې اوس کومې دوه لارې دي هغه کمې لارې دي چې د هغې د وجې نه به روس د یوکرین نه واپس لاړ شي فوج به واپس کړي نو د یوکرین حکومت وایي هغه صرف دوه لارې دي هغه دا دي چې یا خو په روس کې دننه د روسي سیټیزنز چې کوم دي دا قوم د هغوی د طرف نه دومره غټه هیوج سکیل باندې د دې جنګ خلاف هړتالونه مظاهرې شروع شي چې د روس حکومت مجبوره کړي یا خو دا کیدای شي او هغه هلته کې هغې چې میډیا کم کوشش کړی دی نو د روس میډیا داسې کوشش کړی دی چې د روس د قوم هغه ذهن یې جوړ کړی دی چې دا موږ کوم جنګ کوو نو دا د روس د ډیفینس لپاره دی او د روس د ښې لپاره دی نو هغه شان کېدل هم اوس ګرانه ده بیا چې کوم دی نه دا چې د روس اکانومي دومره خرابه شي چې روس دا جنګ نور جاري نشي ساتلی نو بیا به روس د دې نه واپس شي اوس که چې دا دواړه لارې تر کمې په څومره وخت تخلي چې روس مجبوره کړي نو دا خدای ته پته ده او دې ته کېدای شي چې ډېر زیات وخت تر هغې پورې به د جنګ جاري چې تر کومې پورې یا روس خپل مقصد نه حاصل کړی یا روس خراب شوی دوره نه دی نو د دې جنګ د وجې نه په انټرنیشنل مارکیټ باندې د انرژي کرایسس د وجې نه په ټوله دنیا کې مهنګایي ده پاکستان ته متاثره کېږي ځکه د ټولې دنیا دا کوشش دی چې خدای دې جنګ زر ختم کړي او جنګ زر ختمول پکار دي نو دا د دې دمه چې کوم نقصان شوی دی د هغې باره کې ویډیو شوه بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو ډېره مننه